دا د خیبر پښتونخوا بنو سیمه ده چې لسګونه زره پښتانه پکې پښتنو ته د حقونو غوښتلو لپاره راټول شوي دي. غونډې ته داسې کورنۍ هم راغلي چې د خپلوانو د مړي او ژوندي په اړه معلومات نشته او په دې تمه شپې او ورځې تېروي چې بیرته به کور ته راستانه شي. د ورکو شویو پښتنو د کورنۍ غړي د خپلو خپلوانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. پانونه میش پلور ورک ده وام کل روان ده مردان ته روانه به په لیاره ورک شه. حلالوي چې په پټه خپل په پسه چلو داسې نظام ته به خپل ځان له کساب جوړوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ په باور چې ګڼ شمېر پښتانه د پاکستاني ځواکونو په جعلي عملیاتو کې وژل شوي او یا هم زندانونو ته اچول شوي دي. د غورځنګ مشرانو د تیر په څیر یو ځل بیا د پاکستان پر ریاست او پوځ تور پورې کړ چې په یو او بل نوم د دوی خلاف زور زیاتی کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دوی به تر هغې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې په لروبر کې امن راشي. دا د پښتنو خاوره ده، دا کېدلی نشي چې ته 80,000 نه واخله تر 1,00,000 پورې خلک مړه که د دغې به تپوس نه وي، د دغې وینې به تپوس کېږي. دا پښتانه ثابتوي چې موږ په لر او بر افغان شي امن غواړو، سوله غواړو، ترقي غواړو، خوشحالي غواړو. موږ نور د جنګ ملګري نه یو. د غورځنګ د نورو مشرانو خبرداری بیا دا و چې د هغوی خلاف به ودرېږي چې پښتانه د نورو هیوادونو خلاف کاروي. ملګري دومره عجیبه دومره بېغیرته ریاست ده چې بلکل دا یې چې صرف راته په معنی شوړل چې دا یې تو د خپل حق بدل کوي خو دې خلکو ته چې نو د چین په خلاف استعمالیږي نو د ایران په خلاف استعمالیږي چې چا په دا خبره باندې ظلم کړی دی، چا جبر کړی دی، چا موږ په کوره کړي وي، چا موږ برباد کړي وي، چا موږ بې عزته کړي وي، یعنې په خلاف خو خامخا دریږي. پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر رسنیو د ستاینې ترڅنګ پر نورو نیوکه وکړه چې د غورځنګ غږ نه منعکسوي. موږ ته کوریج راکړی دی، شمشاد دې تل شمشاد وي. خدای دې هر هغه خلک چې د دغې تحریک دا د مظلومانو، دا د پښتنو، دا د محکومو او غلامو پښتنو تحریک ته کوریج ورکوي او په څه نه څه کومک ورسره کوي. هغو ټولو ته سلام کوو. خدای دې آباد لري. ټي وي او د لر او بر افغان دغه ټولو مننه کومه چې وقتاً فوقتاً که پښتون دی که افغان دی چې څه مسله ورپېښه شوې ده شمشاد ټلویزیون په ډېر ښایسته طریقه باندې راپورته کړې ده او د پښتنو چې څه تکلیفات دي هغه یې خلکو ته او دنیا ته په ویاله توګه باندې ښولي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وروسته له هغې د ولس له منځه راوټوکېد چې د غورځنګ د غړو په خبره د پښتنو پر خاوره او ولس د پوځ ظلمونه اوج ته ورسېدل. د پوځیانو لخوا په پوستو کې د پښتنو نه ځورول، د پښتنو له سیمو د ماینونو ایستل، محکمو ته د ورکو پښتنو وړاندې کول، د پښتنو د غیر عدالتي وژنو معلومولو لپاره د کمیسیون جوړول او د پښتنو په وژنو کې د لاس لرونکو چارواکو محاکمه کول د غورځنګ اساسي غوښتنې دي.